السلام علیکم باجوړ زلمی کتونکو دا وخت مونږ راغلي د باجوړ سپورتس کمپلیکس ښار باجوړ ته سټیډیم ته او په دې کې یو میله جوړه ده چې د میلې نوم ده د باجوړ ثقافت دا په 2019 کې شروع شوه او ان شاء الله امید لرو دا به تاسو ډېره خوښه شي او بل خبره ده چې دلته تاسو موږ مختلف کسانو سره میلاو هغه نه به انټرویو نه چې د میلې په حق لبانې دی څه ویل السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو نو د کوم ځای اوسیدونکو څخه میلاو څخه خپل تعریف وکړئ ما یازنین د استادو ته یوټیوب چې اوسیدونکو ښه نن تاسو دلته څنګه راغلي یاستئ دا میلې په نسبت باندې راغلي د پخواني ثقافتي پروګرام ولګا مثال د ډولۍ او نور قسم پخواني اسو ډول راغلي په دې کې تاسو څه ولیدل او څه لاس ډېر خوان درکو هر څه مو یې پخواني چې کوم دا مثال یا ټوپکې شولې او دا ډولۍ سیستم شو هر څه مو یې ډېر مزه وکړه ډېره مهرباني یار ټیم راکولو یو جهان مننه السلام علیکم جی تاسو نوم د میلوالو څخه خپل تعریف وکړئ جی نو تاسو دلته نن راغلي یاستئ د میلې په اړه کې تاسو موږ ته څه ویل غواړئ چې دا خو بس یو کار دی سره امن راځي د سره خلکو کې مين راځي ولې پکې راځي دا ډېر ښه اقدام دی دا چې په کار دی چې هر کال کې هر سیزن کې ډېر وخت کار دی خلک تاسو ویل مطلب دا چې موږ په جوړ ان شاء الله سره ډېر مخکې لاړ شي او ډېر ترقی به دا یو د امن پیغام د ټول دنیا ته غونډه نړۍ ته یو امن پیغام دی چې موږ په جوړ امن پسنیو ان شاء الله سره عوام ډېر دغه دي چې مینه لري ډېر په ګڼ تعداد څخه خلک روان دي او لازم ان شاء الله 2 ورځې به دا میله کوي خو په اخر کې دا چې تاسو د باجوړ عوامو ته څه پیغام ورکوئ زمون باجوړ دا پیغام ورکوي چې مینه کوي ورورولي کوي مینه محبت کوي امن راولي امن لپاره خپل کردارونه ادا کوي څنګه چې د نور خلکو قربانۍ نه ورکړي فوج شو آرمي شو لیوي شو پولیس شو عوام شو ملکان شو دغه شت چې قربانۍ نه ورشي ان شاء الله په عمل کې وانه راشي ډېره مهرباني یار ډېره مهرباني السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو نوم د میلوالو څخه خپل تعریف وکړئ جی زما خو نور رحیم نوم دی سلارزو تنګي سمې تعلق دی جی ښه جی تاسو دلته نن د میلې ته راغلي یاستئ دې په حق له تاسو موږ ته څه ووایئ جی موږ خو میلې ته راغلي یو د باجوړ په تاریخ کې دا پیله ځل دی چې یو داسې سیاه او تفریح حکم میلاو شوې ده نو موږ په خپل هم راغلي یو داسې هر څه موږ ولیدل چې موږ ته وروسته پورې پته نه وه چې دا زموږ کلچر دی هغه پکې موږ ولیدل نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ښه جی لکه تاسو چې په دې کې هغه زوړ تاریخ را ژوندی کېږي بېرته تاریخ پکې را ژوندی کېږي او را ژوندی شو تا ته ما وویلې چې داسې هر څه ما ولیدل چې ما نه ولیدلي که نه ښه جی نو دلته نن ډېره ګڼه مینه و دې ګڼه خلکو په هکله به ته څه ویل غواړې د عوامو ته به څه پیغام ورکوې عوامو ته پیغام دا ورکول غواړم چې راشي د خپل ثقافت نه ځان خبر کړي او د بار خلکو ته دا پیغام ورکوم چې دا باجوړ نه دی چې کوم خلک په حراس خور او چې ترهګري ده او دا ده د امن فضا خوره شوې ده راشي او دا زموږ میله وینئ د باجوړ امن وینئ باجوړ سپرلی وینئ او بالخصوص موږ د انتظامیه هم شکریه ادا کوو د باجوړ یوت والا پې هم شکریه ادا کوو دا د هغې کوششونه دي او رنګ یې راوړی ډېره مننه ډېره مهرباني یو جهان مننه ستاسو ټیم راکولی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو نوم د میلوالو څخه خپل تعریف اول وکړئ جی زما نوم غنی الرحمن دی رشکې اوسېدونکی یم او سیول ډیفینس پولیس کې زه لکه زما شوق دی چې د خلکو خدمت وکړم بغیر د لالچه بغیر د څه په غرمو ولاړه په باران ولاړه زموږ شوق دی چې موږ خدمت د عوامو وکړو ښه جی لکه تاسو چې اوس راولي یاستئ په ډیوټي یاستئ نو دا ستاسو لکه مقصد دا دی چې زه خپل عوامو حفاظت وکړم ښه په نره صرف زموږ دا خدمت دی زموږ سوچ دا دی چې یاره څه حالت خراب نه شي کوم مشکوک شی موږ وینو ماشومان غټ واړه راغلي مشران راغلي چې هغې ته وکړو او هغې کې بچو ساتلی شي او هغه شي مخنیوی موږ وکړو صرف خدمت لپاره راغلو ښه جی تاسو زموږ پوښتنه کوم چې باجوړ کې دا کومه میله ده باجوړ ثقافتي میله دې په هکله به تاسو څه ویل غواړئ یاره جی باجوړ ثقافتي میله خو لکه چېرته کې په ژوند کې چېرته نه ده شوې او انشاءالله دا 2019 د اوله میله ده چې وشوه ده او ډېر په ګڼ تعداد سره خلک راغلی دی انشاءالله دا خبرداری ورکوي چې باجوړ کې انشاءالله 100% امن دی هېڅ هم نشته دی نو ستاسو مطلب ده چې انشاءالله باجوړ زموږ امن نه ډک کور دی او انشاءالله امن به پکې راځي انشاءالله همدغه شانه ده اوس خو ایجنسي هم ختمه شوه انشاءالله ذله شوله اوس به نور هم امن راشي د خیر سره او امن دی انشاءالله او نور هېڅ هم داسې نشته دی تاسو به د باجوړ عوامو ته څه پیغام ورکول غواړئ په اخره کې نو باجوړ عوامو ته دا پیغام پکار دی چې یاره د یو بل سره ورورولي او اتحاد وکړي یو بل ته دوک نه رسول یو بل مدد کول داسې نه چې یو کس غورځېږي او ته پېنه نیسي ښکته راوغورځې د هغه مدد کول که ځان وروستو که خیر دی هغه اوچتول پکار دي نو موږ به مخکې لاړ شو پاتې به نه شو ډېره
مننه یو جهان مننه تاسو ټیم راکړولو مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو نوم د مینوال خپل تعریف وکړئ زما نوم سمانی جان دی او ګورنمنټ او لوکیشنل سنټر کې جاب پلیسمنټ افیسر کار کوم جی نن نو موریدي چې میله ده باجوړ ثقافتي دې ته تاسو هم راغلي استې دې په اړه تاسو څه ویل غواړئ بس جی مونږ دې راغلي دي تر موږ سره چې کوم باجوړ کې لوکل مخکې کوم د وړۍ نه کوم سامان جوړېدو یا کوم د زنانه او د ماشومانو کوم لوکل لباسو نو هغه مونږ ته جوړوا سنټر کې هغه مونږ دې تر وړې دي ښه جی نو ان شاء الله تاسو به لکه خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي دي ان شاء الله تاسو د خرڅ باره کې څه خیال ده چې ان شاء الله نن به خرڅ وشي په دې میله کې ډېر ان شاء الله ولې باندې کې خامخا به کې ها جی او موږ خو چې ګور هر طرف ته سکیورټي زموږ ولاړه ده د عوامي حفاظت لپاره جی او تاسو په اخره کې به د باجوړ عوامو ته څه پیغام ورکوئ نو بس باجوړ ته زموږ د پیغام دی چې هغه راشي او دا پروموټ کی دا میله پروموټ کی دا کلچر پروموټ کی کوم ته ځو کلچر دی